بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې ویډیو کې زه تاسو ته یو څو عجیبه خوبونه تعبیروم. اول خوب دا وایي تور او زیړ انګور په خوب کې دا جدا جدا تعبیر لري. هدیره اور اخیستې وي دا هم خطرناک تعبیر لري. د اوښانو رمه وایي دا ښه ښایسته تعبیر لري او بد تعبیر هم لري، ځکه نبي سلام وایي د اوښان چې دي دا د شیطان نه پیدا شوي دي. څلورم خوب دا وایي زیړې منې په خوب کې دا ښه تعبیر لري. پنځم خوب دا وایي زمزم اوبه په خوب کې څکل دا ښه تعبیر لري. پنځم خوب دا وایي قبر شکول د مړي هډوکي راوتل دا هم خطرناک تعبیر لري. بل خوب دا وایي وړوکی مار نه مړ کېږي، وړوکی مار، نو دا هم خطرناک تعبیر لري. بل خوب دا وایي د یو مړي دوباره مړ کېدل حالات زه ګورمه، نو دا هم خطرناک تعبیر لري، ښه تعبیر هم لري. نو تر اخره پورې موږ سره پاتې شئ، دا خوبونه انشاءالله تعبیروو. په چینل کې نوي یاست نو چینل سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ، ویډیوګانې شیر کړئ او خپل خوب لیکئ په اواز سره پوره اول او آخر د خوب واضح کړئ. همدغه واتساپ نمبر کې تاسو خپل خوب لیکلی شئ. زنګ مه وهئ، خپل خوب ولیکئ یا په اواز سره ریکارډ کړئ پوره اول او آخر د خوب وخت د خوب. نو انشاءالله صبر وکړئ، تسلي سره ستاسو خوب تعبیر کیږي. نو شروع کوو. اول خوب دا وایي د انګورو باغ کې ګرځم، یو قسم تور او بل زیړ وي، ښه انګورو پسې به ګرځمه، نو دا ډېر ښه تعبیر لري. د انګور څه ده په خپل وخت چې کله وکتل شي دا اوس تقریبا وخت یې په خلاصېدو ده، په ځینې ځایونو کې شته، نو دا د مشکلاتو په حل کېدو باندې هم تعبیرېدلی شي. د زیړ انګور په شفا باندې هم تعبیرېدلی شي، ځکه زیړ اکثر په مرض خلک وایي، او څه کله ته زیړ انګور خورې او ښه انګور پسې ګرځې زیړ پاخه وي هغه اکثرا زیړ انګور، نو معنا دا څه هغه مرض په آخر کې دی، یعنې مرض نور ختمیږي انشاءالله. او د مشکلاتو حل کېدو باندې هم تعبیر کېږي، څه مشکلات حل کېږي. انګور داسې تعبیر لري څه ته امید نه لرې د یو شي، د یو مال، د یو مشکل د حل کېدو، هغه الله تعالی درته حل کوي. او تور انګور څه ده دا په مال او دولت باندې تعبیر کېږي، خو زر مصرفېږي. لکه تور انګور څه ده دا داسې مال او دولت باندې تعبیر کېږي څه دا زر مصرفېږي، لاس ته یې راوړئ ښه راوړئ خو زر مصرفېږي. لکه اکثر خلکو ته د خارج نه حوالې کېږي پیسې، یو کس هلته کار کوي نو هغه پیسو کې اکثرا زیات وي او برکت پکې نه وي، نو دغه باندې تعبیر کېږي. والله تعالی اعلم. دویم خوب دا وایي هدیره اور اخیستې وي، میږې او وزې وي ورسره وسوځېږي، خلک وایي اور مړ کوي، کوشش کوي، هر څه کوي نه کېږي، اوبه پکې اچوي او شروع کې خلک وایي زه نشم کولی، زما د وسې نه هېڅ نه، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي ستاسو د کلي کې چې دا هدیره ده، همدغه هدیره ته ښیې چې دا اور اخیستې وي، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې تاسو خپل مړي پسې غږېږئ. کیدای شي همدې وختو کې کوم کس وفات شوي وي دغه پسې ټول خلک غږېږي، نو دا په دې باندې هم تعبیر کېږي، په غیبت باندې او خلکو پسې خبرو کولو باندې، په ګناهونو باندې تعبیرېدلی شي. والله تعالی اعلم. وایي رمه را روانه ده، اوښان پکې وي، خلک فکر کوي دا قرباني لپاره بیایي، وایي ښایسته هوا ده او شنې اوبه هم وي، نو دا هم ډېر ښه تعبیر لري. چې کله اوښان عادي حالت کې وکتل شي د رمې په شکل باندې زیات وي، په ارام وي، رام وي، د یو چا په کنټرول وي او هغه روان وي، نو دا په بارانونو باندې تعبیر کېږي، په همدې کال باندې بارانونه کېږي، فصل کې برکت وي او زراعت کې برکت وي، په دې باندې هم تعبیرېدلی شي. دشمنانو باندې غلبه په دې باندې هم تعبیرېدلی شي. خو خطرناک تعبیر څه وخت لري؟ خطرناک تعبیر هغه وخت لري چې کله د اوښ د خوب کې ګورې چې تا غورځوي، ته پې ناست یې او تا غورځوي یا په تا باندې حمله کوي، نو په دې حالت کې بیا ښه تعبیر نه لري، ځکه حدیث شریف کې راځي د اوښان چې دي نو دا د وایي د شیطان نه پیدا شوي دي، نو په دې کې شرم زیات ده، اکثر په سفر باندې هم تعبیرېدلی شي. والله تعالی اعلم. بل خوب دا وایي یو سړی لور ورسره وي، وایي څو دانې زه وایم چې یو ترې وغواړمه، بیا وایم داسې نه غواړمه، ته کیدای شي وایي رانه کړي، وایي ګورم د اسمان نه بیا لور غورځېږي او یو دانه زه پکې یو لور ونیسم، بیا وایي دا دعا کومه د الله تعالی په نومونو صفاتو باندې چې یا حنان یا دعا کومه او همداسې روان یم، وایي د جنګ په نیت لښکر وایي راپسې وي او زه هم د همغه لښکر کې یم، نو دا داسې خاص تعبیر نه لري، ډېر اوږد خوب وي دا خوبونه اکثر، او دا د انسان په جذباتو په احساساتو باندې تعبیر کېږي.
او په دې باندې تعبیر کېږي چې ته لکه د مسلمانانو د حالت نه ډېر زیات ځورېږي او څه مشکلات به وي یا څه مشکلات به راځي، خو انشاءالله چې الله تعالی ته رجوع وشي مشکلات حل کېږي. او د نومونه چې الله تعالی دا صفات چې ته یادوي حنان او منان، نو حنان څه ده؟ دا یعنې د الله تعالی بې حد رحمت، د الله تعالی زیات رحمت، حنان په دې معنی زیات، ډېر زیات رحم کوونکی، او منان ډېر احسان کوونکی، ډېر زیات نعمت ورکوونکی، دا په دې معنی تعبیر کېږي. نو معنا دا چې د الله تعالی په نومونو باندې همدا دعا وکړی شي، څه مشکلات وي او څه ویره وي د څه مشکلاتو، الله تعالی ټول مشکلات حل کوي. والله تعالی اعلم. بل خوب دا وایي یو وړوکی ماشوم وفات شوی وي، په خوب کې وایي زه نه پوهېږم دا څوک ده، خو ناست یم وایي ژاړم، څنګ کې مې نور کسان هم ناست وي، وایي ما ته تسلي راکوي، ډارګیرنه راکوي، وایي اوښکې نه راځي، خو زه د ژړا په حالت کې یم، سترګې مې وایي لاسونه مې په سترګو ایښي دي، دا حالت په خوب کې لیدلی ده. یو وړوکی ماشوم وفات کېدل ستا د عمر په زیاتوالي باندې، یو کس وفات کېدل ستا د عمر په زیاتوالي باندې تعبیر کېږي. هڅه وجود نه لري، یو کس وجود ولري نو دغه د عمر په زیاتوالي باندې نه پېژنې، په دې خوب کې دا ماشوم هم نه پېژنې، دا کسان هم نه پېژنې، نو دا ستا په عمر زیاتوالي باندې تعبیر کېږي. او په دې باندې هم تعبیر کېږي چې یو څه خام تصمیمونه تا نیولي دي او یو څه اقتصادي مشکلاتو په وجه باندې تا ته تکلیف تشویشونه هم پیدا شوي دي، څه شیان او څه کارونه کېدي چې فکر کوې چې آخره پورې ونه شي رسولی، اقتصادي مشکلاتو په وجه باندې قرض او مالي مسایل دې ته تشویش کول، خفګان کول، دې باندې تعبیر کېږي چې دا شته یا دې نه ته ویره لرې، خو دا په دې باندې تعبیر کېږي دا خوب دا حالت ختمیږي انشاءالله، دا حالت ښه کېدو طرف ته روان ده. ځکه وړوکی ماشوم غټول ډېر تکلیف وي او څه کله ته ګورې چې هغه وړوکی ماشوم هغه نه نو معنا دا چې دغه کم حالت چې شته نو دا حالت انشاءالله ختمیږي، نه پاتې کېږي. والله تعالی اعلم. بل خوب ده وایي وفات شوی ورور مې په خوب کې چېرته ځي، وایي زموږ کور کې وي، کوم ورور مې وایي هغه وفات شوی ده او هغه وایي په خوب کې ګورم زموږ کور کې وي چېرته روان یي، زه وایم چې دا خو مریض ده، خدای خبر چې بیا به راشي که نه. هغه وایي 10 روپۍ غواړي مانه، 10 روپۍ مانه غواړي چې راکړه کرایه غواړي، وایي زه ډېرې ورکړم، زړه مې پیدا وسوځېږي، ډېرې ورکړم. هغه وایي 10 روپۍ دې واخلې نورې بېرته راکړي، وایي چې بس مې ده او روان شي. وایي زه ورپسې اوبه وشیندم، مسافر څوک ځي، وایي زه هم ورپسې اوبه وشیندم، څه حالت به پرې راځي. نو دا ډېر ښه خوب دی لیدلی، که دا 10 څومره شی چې دا غوښتی و لکه 10 روپۍ او تا د غنم زیاتې ورکړې، دا ټولې که اخیستې وی نو په دې معنا و چې تا نه به ډېر شیان ته، ځکه مړی چې کله یو چا نه شی غواړي، څه شی وړي ځان سره، نو د دې معنا دا ده چې کوم شی تا نه ځي، کوم شی کوم کس وفات کېږي یا کوم مال دې درنه ضایع کېږي یا یو ښه شی چې ستا خوښېږي هغه درنه ضایع کېږي، او په دې کې چې تا نه بیا صرف 10 روپۍ هغه اخیستې نورې بېرته درکړي دي، نو دا 10 عدد کې تعبیر څه ده؟ دا 10 عدد کې نو که د یو تعبیر خو دا کېږي چې دا یوې څه ده په یوازیتوب باندې ده، یعنې ستا یوازیتوب ځان سره وړی دی، یعنې ته یوازیتوب کوې او ځان سره ډېر کښېنې، د ده غمونه کوې، د په مرض باندې وفات شوی ده، نو دغه د یوازیتوب حالت کې تا ته پیدا کېږي او هغه هم دې نه په تشویش ده، دغه روح هم نارام ده، نو تا نه د یوازیتوب یو نه مراد یوازیتوب دی یې درنه وړی، دې نه وروسته انشاءالله ټولو سره کښېنې د تعبیر نه وروسته. او دا صفر څه ده؟ د 10 عدد، یو یې خو په دې مې تعبیر ته چې یوازیتوب درنه ځي، یعنې ښه حالت در باندې راځي، او دا صفر د یو څه ده چې 10 کېږي، بیا صفر یې څه ده؟ دا په یو شی نه کولو باندې، یو شی نه کولو سستي او تنبلي، دا هم انشاءالله درنه ځي. او په 10 عدد بل تعبیر هم لري، په کفاره باندې تعبیر کېږي، قرآن کریم کې د 10 عدد څه ده؟ دا د په کفاره په شیانو باندې راغلي، کوم ګناهونو کفاره وي نو هغه په 10 عدد باندې راغلی، نو 10 عدد په کفاره باندې هم تعبیر کېږي، په بدله باندې هم تعبیر کېږي، ځکه څوک نیکي وایي وکړي فله 10 امثالها. بل تعبیر یې دا ده چې تا نه یو کار تا نه شوی دی، دغه بدله تا نه اخیستل کېږي، بدله یې یو شی درنه اخیستل کېږي، یو غلطي درنه شوې ده، هغه بدله کې یو شی تا نه اخیستل کېږي او ته پوهېږې چې دغه کار په وجه باندې دا زما نه دا شی لاړه، نو په دې باندې هم تعبیرېدلی شي. والله تعالی اعلم. بل خوب ده وایي زیړې مڼې وي، خور مې 3 دانې تقسیم کړي، هرې یوې ته او یو دانه ورکړي او نور وساتي، دا هم ښه تعبیر لري. مڼه څه ده په خوب کې؟ دا په اولاد باندې هم تعبیرېدلی شي، ځکه په دې منځ کې زړې لري، کوم شیان زړې لري او هغه اخیستل کېږي، یو چا ته ورکوي څوک،
اکثرا معنا څه ده په اولاد باندې تعبیر کیږي. نو خیر رسول باندې هم تعبیر کیږي چې دغه چا دا خور دې ستا ته د نورو ته منی ورکړي دي نو دا خیر رسیږي تاسو ته انشاءالله یو خیر رسیږي. او په برکت باندې هم تعبیر کیږي چې تاسو عمرونه کې تاسو رزق کې برکت راځي. او په واده باندې هم تعبیر کیږي د دې خور په مشوره دی او د ده په تلاش باندې کې دي ستاسو ته ښه ښه ځایونو کې واده وشي. او په رزق او په روزي باندې هم تعبیر کیږي. یعنې په هر صورت کې دا ښه تعبیر لري. ځکه دا معنا ښه وي، پاخه وي او که خورې خوند یې صحیح وي، رنګ یې صحیح وي نو بیا دا ښه تعبیر لري. بل خوب دا وایي د زمزم اوبو د پاسه یم او وایم سوچه اوبه وړم چې بیماران مې ښه شي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدار ته ورشم وایم غریبانان یو، قرضدار یو، وایي د قرآن او نبي علیه السلام وایي د قبر نه ماته اواز کوي صلی الله علیه وسلم چې یو آیت ماته ښیي، بیا وایي چې مونځ اودس دې په وخت کوه او باب السلام دروازې نه وایي زه ننوځمه طواف کوم. نو دا ډېر ښه خوب ده. او که بیماران رښتیا ته مریضان لرئ په کور کې نو همدغه زمزم اوبو باندې د دوی شفا الله تعالی ایښې ده انشاءالله. دا زمزم اوبه ورته پیدا که او دا زمزم اوبه په دوی باندې وڅښه، دې کې انشاءالله دوی ته الله تعالی شفا ورکوي. او دا زمزم اوبه دا په سنت طریقه باندې وڅښل شي، ځکه زمزم اوبه کې دا سنت طریقه ده. دا به بسم الله به پکې وایي په اول کې، درې غړپ به بس کې، په آخر کې به الحمدلله وایي او دې ته به ځان ښه تږی کوي. حدیث شریف کې راځي چې تاسو زمزم اوبو ته ښه ځان تږی کوي او ښه ډېر وڅښئ او ښه په سختي سره وڅښئ او ښه ډک کړئ ځان، تر څو څه وایي تاسو تندم تېر کړي وي، خصوصا د روژې میاشت کې نو چې دغه زمزم اوبه وڅښئ، دومره وڅښئ چې ستاسو وایي دا مکمل اضلاعو ته التدلع ورته وایي حدیث شریف کې چې تدلع وکړئ، یعنې خپل بدن ټول ځایونو ته اوبه ورسوئ. نو دې سره دا شفا بیا حاصلېږي، په کم نه کېږي. او بل ځای کې دا خبره هم د حدیث شریف کې راځي چې دا زمزم اوبه ډېر باید وڅښل شي. که څوک ډېر نه څښي او په کم نظر ورته ګوري نو دا د منافقینو صفت ده. منافق انسان څه ده د زمزم اوبو ته په کم سترګه ګوري، ډېر هم نه څښي او داسې اهمیت هم ورته نه ورکوي. نو حدیث شریف کې راځي ستاسو زمزم اوبه ډېر وڅښئ، ځان ورته ښه تږی کوئ او ډېر وڅښئ او په درې په غړپه او په آخر کې الحمدلله، په اول کې بسم الله او په یو نیتو کې ځان ته دغه د علم الله تعالی ماته علم راکړي، الله تعالی ماته مال راکړي، دنیا او اخروي دنیوي هر نعمتونه غوښتی شي، شفا دا ټول شیان ته غوښتلی شي. چې دا زمزم اوبو څښلو کې حدیث شریف کې راځي چې چا په کم نیت وڅښل هماغه شی ورته الله تعالی ورکړي، خو دغه شروط سره چې په اول کې د بسم الله ویلي او درې غړپو باندې دې څښلی وي او ښه ډېر دې څښلی وي، ځان دې ورته تږی کړی وي دومره حده پورې چې ستا خېټه مکمل ډک شي او نورم په زورم واچوي، نور په زورم واچوي، ځان په زور ځای کې. دا سنت طریقه ده. والله تعالی اعلم. بل خوب دا وایي هدیره اړولې وي، وایي شنه یې پکې کرلې وي. نو دا خوب واضح نه ده او پوره نه ده. هدیره یې اړولې وي، شنه یې پکې کرلې وي، نو دومره خوب تا لیکلی ده، نو دومره خوب خو تعبیر کېږي نه. خوب اول نه ده معلوم، خوب آخر نه ده معلوم او خوب پوره باید ویل شي. اول او آخر وخت د خوب باید ذکر شي، بیا هغه خوب تعبیر کېږي. نو تا خوب پوره نه ده ویلی، نو په دې خوب کې زه هېڅ هم نشم ویلی. نو بل خوب ده